السلام علیکم ورحمت الله. یو څوک پوښتنه کوي، البته مسله یې ډیره خطرناکه ده، خو بیا هم د عبرت په خاطر باندې وایم. یو څوک پوښتنه کوي، وایي ما د یوې کونډې سره واده کړی دی او دغه کونډه د بل خاونده څخه یوه لور لري چې هغه زموږ سره اوسیږي، وایي تقریبا د 10 یا 11 کالو ده. وایي زه شیطان دوکه کړم، په شهوت مې دغه نجلۍ ته لاس ور واچوی او په شهوت مې مچ کړه. نو آیا اوس دغه زما ښځه پر ما باندې حرامېږي که نه؟ او که حرامېږي په څه طریقه باندې راته حلالېږي؟ ګورئ محترمینو، ډیر به احتیاط کوئ. مسلمان باید ډیر محتاط اوسي. مسلمان باید په دغه ضروري مسایلو باندې معلومات ولري، ځکه په یوه نقصان باندې غټه خلا راځي. نو که یو څوک د خپلې ښځې ولور ته په شهوت باندې ولس بدن ته یې لاس ور واچوي او د هغې د بدن حرارت ځان ته حس کړي او یا په شهوت مچ کړي او یا جنا ورسره وکړي، نو خپله ښځه عمر ابد ورباندې حرامېږي، بیا په هیڅ صورت نه ورته حلالېږي. احسن الفتاوا 4 ټوکه صفحه 210.